نو اوس په زه په دویم کې یم د دې وړو سره چې ناست یم ډېر دا اوس تاسو سره چې کوم کلاس نه دویم دی دا دویم دی دا ماشومان نو اوس ماشاءالله اول کې څنګه اوس روان شي سبق مبق ذهن کې کېږي ما خو ما اصلا لیکل پرېښود نو زه بیا ودرېدم لکه و چې استاد ماته وویل ته ولاړ او ته خراب شوی ته خلص تعالی چې ودرېدلي ته زه بېرته چلومه دې استاد مشتاق استاد راته وویل او دغه سلطان استاد راته حدیث وایي او هغه هم راته کار لیکي خو زما ذهن کې نه راځي یو غریب ته مې ویل مال زه ته ما څه مه ستړي کوه که نه اجي سردار دوی ماشاءالله بال بچتا نوسان وسی الحمدلله هغه د سوي په کور کې هغه خو راته ویل دا دیوله دا خبرې مه ورکوه ویل دیوله دا خبرې له سپیکر والا مه ورکوه ته سپین ږیری یو دغه ما ټول نسبیان دي زما قامدار دي بیا به د پورې خلک ته موږ له به کار وګوري شر فساد والو ستاسو خو ټول پښتانه ودرستا ملاتړي کې او شاباسي درکړي وې ځل په اخري سټیج باندې دا اسکول کې داخل شو نور بس پتا سبحان فخر کوي نور څه نشو ول څه وو اوس په ټول جسونه بوډاګانه بس ټول سکولونه دګینی بس خدای دې په هر چا رحم او تاسو سوچ څونه خپل نه دي زبګه خپل حدیث وایم په جماعت کې دې کیسه ما ډېر شو نو عزت کو اوس ویل شي الحمدلله الحمدلله تاسو په مخ کې هم زه اوس ها دا راته وای دي مسو په مس کې د ماشومان په مس کې ناسي سم محسوسه دا خو ډېر ګلونه دي دا حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی زما د بوډاګانو سره او زما د مشرانو سره زما د ماشومانو سره توخه نه کوي زمونږ نه کوي او کله کله واړه چې دا بابا څوک دی زموږ مس کې ناسي سبا خیر وای سلام کوي چې راشم بابا السلام علیکم ټول سلام خوشاله درته دي خوشاله دي سبق پر یاد د دوه کلاس مليون د چې راشم د انتهایی خوشاله شي اجي سردار ته وایا ماشاءالله تاسو په دویم کې اراده دي سورې سو پورې په تلال شي بس ان شاء الله مرګ پورې به وایم چې ژوند دې عمر خیر لسم مد خیر سکے ان شاء الله تعالی دې قسمت کې مو ان شاء الله نو هغه باباګان چې اوس کوم دي کنه چې کوم به تعلیم دي حدیث نه خبر تعلیمي نه خبره خو څه ویل واره نو هغه چې هغه کوشش وکړي د حدیث او دا سبق بیانات ونه بیل یو ځان دې داخل کې جو څنګه سبا یاد کیږي ان شاء الله تعالی او چې کوشش نه کوي نو کور کې هوڅ نه یا نه پسې دا کور ته ماستران دي چې تراوي ما پسې راځي غریبانان ډېر تکلیف کړی استاد نن 3-4-5 مرتبه راغی زه نه وم زه سخت سر خفه شوم ما له زه چای د لکوم او شودم پراته یار څه خو د وویل چې نه چای نسکم چې ته راشې ما زه درځم د خیر او دا راته ووایه چې زه بچپن کې چې وایي سکول اړخته ولې نه راتلم مزدوري ډېره وه غریب والی و ډېر زیات مونږ همزولي ماسټران دي سکول یې ویلی ټول ټیک ټاک دي نو په هغه وخت کې به سکول نه پټېدې که نه تلې وه نو ته پټېدم به دې نه تلم به خو نه یې لېږلم مطلب غریبي او لیستي ډېره وه نوم دې سره هريرا ها ابو هريرا دا راته وایه بابا څوک دی دا ها دا د خړ کوټو دی او ستاسو کلاس فیلو دی او سبق له شوق راځي تاسو ته خوشاله یې نو سبق مو ورسره یادوي ها کېره زه ته کېره ته څنګه یې بله
ستاسو نوم دی همدان همدان له بابا سبق له راځي نو خوشاله یې ورته نو پراټې باراټې ورسره راوړې کو بابا له دې ورکوئ یوازې یې وخورئ ښه بابا به خیال ساته کېنه زه کېنه ستا